او نبی علیہ السلام فرمائی روجہ کی سلور کارا کوئی خواہ روجہ کی سلور کارا کوئی دو دا اللہ دا پارا دی دو زمون دا زان دا پارا دی سوائے وی لا الہ الا اللہ دیر وائے دیر خلق منتوائی روجہ نہیں سوا خود بدلون راکی نرازی بدلون نرازی اقضور پا حالت تے مرتوائی لا الہ الا اللہ وائے دی سر ایمان تازکی گی خواہ لا الہ الا اللہ دیر وائے او استغفار دیر وائے نبی علیہ السلام دا وظیفہ خود لیدہ لا الہ الا اللہ دیر وائے او استغفار دیر کوئے کم از کم سل پیری وائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دی سر بدی روجہ کی تازگی پیداش پا منس کی بدی قوت و طاقت پیداش دا ایمان ورسرا اللہ تازقی خواہ چی سڑیوی لا الہ الا اللہ او در روجی ویو دا ویرت شروع کی نو کم از کم سل پیری لا الہ الا اللہ او کم از کم سل پیری استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی سل پیری کم از کم استغفار وایا ویدہ دوکار ما دا پارا کوئے او دوکار زان دا پارا کوئے دا جہنم نا پناہ وارئی او دا اللہ نا جنت وارئی دا جہنم نا پناہ وارئی خدای وای دا جنت دروازی کولو دی دقا جنت را لراک دا جہنم دروازی بندی دی اللہ حفاظت میں تیو کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دا دیر لوی عالم تیر شویلی دا دا دیوبند دا مدرسی اولنی طالبم و شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اول چی دا انار دا ونی دلان دی سبق شروع شنو دای اولنی شاگرد دا چی دا رمضان المبارک میاش ویران لنو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ با یو قاری سے ابتوی مالبت قرآن اور مالبت تراوی کئی نو چی او بدرید اغا قاری سے مسخوطن نو دا پیشمنی پوری بیدل تراوی کولی و قرآن بای پکی اورا پیشمنی پوری بای تراوی وکڑی و شاتب ولاو بیا بای سحر پیشمنی وکو چی سو رزی اشولی نو دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ رنگ زیرش دا کور زنانه پی پوشوی چی حضرت دا مسلسل شوگیرو دا وجینا حضرت خرابیگی مسلسل مسخوطن چی با ادرید پا امام پس شاتنو دا پیشمنی پوری با پتراو کی ولاڑو پا امام پس قاری سے با قرآن وستو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ با پس شاتا ولاڑو پیشمنی پوری نو دا کور زنانو ورطا درخواستو کوئی حضرت شوگیرم مسلسل دا سی مکوئی نو کور زنانو توی وی دا یقین کیگی چی ما تا ببل رمضان المبارک پجون کی میلوش کدا زما اخیرانی رمضانی چرتا ما تا بیا دا قیمتیش پی ورزی میلونش زنانه دا کور پوشوی چی زمون پا خبر عمل نکی گنا وی قاری سے پسی علک ولیگو کم قاری سے چی بول تلاوت کو وی تا تا پتا لگی چی دا حضرت رنگ دیر خراب شوی دے تو دا تا عذر وکا چی زٹیک نیما یو شپت بورل سپاری لگی کمی ہوئے چی حضرت تلک دا آرام ٹیم میلوش آگے قاری سے بھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ توی چی زمانن طبیعت ٹھیک نہ دے نن با سپاری کمی ہوئے وی غورتے چیزا صحیح دنو دو سپاری اویلے پاگش پا دا کمی سپاری چی دو سپاری اویلے نو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دیو صحیح دا دو کی نن تراوی وکا دو سپاری اویلے تراوی ختم کردی اگا قاری صرف سم لاست وی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ورغی دا اگی قاری صرف خواہ تکیناستو چاپی ولا شروع کرد بخو ولا زور کرد وی اگا قاری صرف را پاسی چی حضرت دا تسکے دا بیدبی ندا وی ننستا طبیعت ٹک ندے نماوی چی زبتا لنن لگ زور وکم چی چاپی دل وکم تستڑے شوی وی اپلا لارو جو زان لے تلاوت شروع وی زپوشم چی دیش دا شپا بیارو نئی وی زپسی خوال لارو مائی چی حضرت زمان طبیعت سے صحیح وو ما بسیدی سی سوال جواب شوی وو ما تا دا اطلاع راغلی و چی دا حضرت وجود دیر خراب شوی دا ما عذر کو نو چی تا اس شپرو نئی نوی با حضرت زبدر لبیا سپارین ولا ما اس شپرو نوا ما سخوتن بشیخ الہند رحمت اللہ علیہ پتراو ادرے دو دا پیشمنی پوری با پقاری پس شاعت ولاولو طول شپوی قرآن آورے طول شپوی قرآن آورے
زنانو به ورته حربې جوړولې وي د شیخ الهند طبیعت دا وجود کې کمزوری پیدا شوله کمزوری پیدا شوله او بیا دومره عجزۍ ته ګوره چې لاړ هغې قاري صاحب له پښتو زور کې وي نن ستا طبیعت ټیک نه دی ما وي زه به نن تا له چاپي وکړم رمضان المبارک به یې داسې تېروي پته نه لګي کو دا چېرته اخیرنی رمضان زما ژوند کې چېرته بل رمضان را نشي ما ژوند کې چېرته بل رمضان را نشي ټوله شپه به په قاري پسې ولاړ او قرآن به یې اورېد شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت دا د نرم سلوک میاشت دا د غریب د تپوس میاشت دې کې د غریبانانو تپوس الله د بېکسه خلقو سره میلاوي او روجې ونیسو صحیح روجې ونیسو ځوانانو صحیح روجې ونیسئ په خوب کې روجې مه تېروئ ښه په خوب کې روجې مه تېروئ او د رمضان المبارک حدیث مبارک کې راځي چې چا د رمضان المبارک یوه روجه وخوړله من غیر عذر بغیر د عذر نه او د مرض نه یوه روجه وخوړله دې که دا باقي ټول عمر د 20 سال عمر پاتې دی د 20 کاله د الله د ذات دپاره روجه ونیسي خو دا یوه روجه چې خوړلې د دې اجر دوباره نشي راګرځولی ښه او دسی په معمولی خبرو روجی مخورای خواه دسی په معمولی بیمارو روجو تسین مکوای خواه او طول عمر کوئی روجه اونی ولا خود دی یوی روجه چی کم فضیلت تے اگر دوباره نراگرس اگر دا طبیعت دوباره نمیلاوی روجه دا گوری خواه او چا چې بغیر د عذر نه یوه روجه وخوړله روجې اوننی وله حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو کس په ما پورې قیامت کې اونخلي په ما پورې به اونخلي نبی علیه السلام فرمای چغې به وخي چې د الله حبیبه مقدمه مې ډېره سخته ده وایي زه به د الله په ذات د الله په دربار کې سفارش وکړم چې خدای دا زما بنده دی دا زما امتی دی تا ما ته ویلې ربه چې تا به امت باره کې نه خفه کوم دا زما امتی دی الله دې ولې جهنم ته غورځوي وایي ما ته به آواز وشي چې د ده سره چې کم کس جګړه کوي هغه جګړه کوونکی ډېر سخت دی زه به تپوس وکړم چې څوک دی وایي به چې روجه ده روجه دا هغه ځوان دی چې ده به روجې نه نیولي ښه د ده جګړه کوونکی سخت دی نبی علیه السلام فرمایي چې زه دا واورمه نو زه به ورته ووایم چې زه ستا سفارش نشم کولی چې ستا خلاف روجه ولاړه ده ستا خلاف روجه ولاړه دا ډېر سخت خصیم دی دا جګړه کوونکی دی روجه نو ځوانانو روجې نیسئ ګورئ ښه داسې دور را روان دی ډېر ځوانان پکې نن مبتلا دي روجې نه نیسي د رمضان المبارک فرض روجې ځوانانو ټول عمر که الله ته روجه ونیسئ خو د دې روجې اجر به بیا نشي ګورئ بغیر د عذر نه روجه ونه خورئ چېرته ډېره لویه ګناه ده په کبایرو کې ډېره غټه ګناه د رمضان المبارک روجه خوړل دی ماښام په روجه کې په روجه ماتې کې به تعجیل نه کوئ ښه چې اذان وشي او وخت داخل شي دی بیا هم ناستې روجه نه ماتي دا هم د یهودو عادت دی ښه د روافظو عادت نبی علیہ السلام فرمائی اگی پوری با تاسو پا خیر یئی تر سو پوری چی تاسو پر جماعتی کی تادیق چی وقت داخل سو ازاد اوشو اسی بروجہ نلیٹ گئی بیا خوراک نکیسی گرزی نا دا ٹھیک ندا دا در روافظ و دا یهود طریقہ و چی اغیبا پر جماعتی کی تاخیر رو جماعتی کی با تاخیر نکی وقت داخل سو سب دستی